السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن هم د اولاد تربیه لارښود دی چې موږ یو پلیلیست په دا چینل کې لرو د اولاد بیله خشونت د اولاد تربیه. تاسو کولی شئ په هغه پلیلیست کې دا دریمه ویډیو ده پلیلیست تعقیب کړئ. راځو د اولاد تربیه د تربیه لارښود. اول راځو وای نه ماتېدونکی یا ناکامېدونکی امتحان حتما کامیابېدونکی امتحان دی. یعنې کله چې تاسو اولاد تربیه کوئ دا تاسو یو امتحان ټولنه درڅخه اخلي. دا امتحان کې تاسو باید 100% کې کامیاب شئ او 100% کې ستاسو امتحان باید ډېر ښه. یعنې د اولاد په تربیه کې کمي راوستل او یا دلیل ویل چې زه ناکامه شولم یا مشکلات و، دا د نه منلو وړ دي. باید حتما کامیابه تاسو واوسېږئ. دویمه موضوع ده وایي هیڅ چا نه دي ویلي دا اسان کار دی خو هیڅ چا دا هم نه دي ویلي چې دومره سخت دی. یعنې وایي خلک موږ ته دا نه وایي چې دا دومره اسانه کار دی د اولاد تربیه، چا چې اولاد ښه تربیه کړي، او دومره هم چا موږ ته نه دي ویلي دربخه په دنیا کې چې دا ډېر سخت کار دی. یعنې موږ ته معلومات په دې اړوند نشته. موږ فکر کوو چې د اولاد تربیه د اولاد دنیا ته راوړل ډېر اسانه کار دی. زموږ په ټولنه کې هر څوک راولاړېږي، واده کوي، هر څوک راولاړېږي، اولاد پیدا کوي، د اولاد اړوند نور فکر نه لري. دا څو ورځې دمخه زما د یو چا سره بحث وسو، اولاد یې ناجوړه و، نو ویلی چې زه وس نه لرم چې اولاد په خارج کې تداوي کړم. زما که ټوله خاندان مړ کېږي موږ د هلته ناست یو چې نه شفاخانې ته ځو د کندهار، که هلته تداوي کېدل ښه ده ښه، که نه کېدل موږ د بل ځای وس نه لرو. یعنې ولې اولادونه دومره پیدا کوي؟ یو اولاد کوي ته کولی شې خپل مالي هغه امکانات صحیح کړې، او بیا که ډېر اولادونه پیدا کوي کوشش وکړه چې خپل ډېر مسؤلیت ادا کړي. زموږ اکثره خلک بیکاره په کور کې ناست دي، هېڅ کار نه کوي، هېڅ اکشن نه کوي او تمه لري چې هر څه منظم روان وي. او که هر څه منظم روان هم نه وي، دوی بیا ډېر په اسانۍ سره وایي چې موږ ولا توان نه لرو. دریم وایي نابرده رنج گنج میسر نمیشود. یعنې ډېر ناله مه کوئ چې زه غریب یم، زه دا مشکلات لرم، هسې مشکلات لرم. هیڅ انسان چې تاسو هغه په پازیټیو ویو سره وینئ، تاسو ته مثبت ښکاري او تاسو فکر کوئ د دوی ډېر ښه ژوند دی، هغوی هر چا په خپل ژوند کې رنجو زحمتونه کښلي دي. یعنې نابرده رنج گنج میسر نمیشود. وایي بې له دې چې ته رنج یونسې هېڅ وخت یو گنج ته رسېدلی نسې. یعنې ډېر ناله و شکایت مه کوئ، کوشش وکړئ چې زحمت وکاږئ همیشه. رنج او سختی یو د مهم علتونو څخه دی چې لوی تغییرات راولي. ګورئ که سختي او مشکلات رانسي هېڅوک کامیابي نه ویني. که تاسو اوس نن ما په یوټیوب کې وینئ زه ویډیوز اپلوډوم، شاید تاسو ته نوي معلومات راولم، ستاسو نظر به دا وي چې دا نجلۍ ډېره ښه روزل سوې ده، ډېر ښه درسونه یې ویلي او په ژوند کې هېڅ مشکلات نه دي لیدلي. داسې یو څه نه دي. که زه خپل د ژوند یو اسانه مثال تاسو ته ووایم، زه ډېره په وی آی پي توګه لویه شولم، تر 19 کالو ورسېدلم، واده شولم، 6 میاشتې د خسرګنۍ کړوم. وروسته چې د خسرګنۍ په کور کې مې 6 میاشتې تېرې کړې، زه مکمله عصبي کوما ته تللې وم او زه په بایپولر 2 ناجوري اخته شوې وم او ډېر یو خطرناکه د لیونتوب حد دی چې ما ته د برکرینټونه راکول شوي وه. د هغه وروسته پر ما باندې زما کورنۍ ډېر کار وکړي، درس یې راباندې وویلي. یعنې کله چې زه اول دومره سخته ناجوړه شولم، کوما ته ولاړم، د برکرینټونه راکول شول، د هغه وروسته بیا ما درس شروع کړي، بیا ما تحصیل وکړي، بیا زه نن یو څوک شولم. یعنې ما 11 کاله زحمت کړلی دی، 10 کاله زحمت مې کړلی دی، اوس 11 کال شروع دی. نو دا د هر چا ژوند اسانه نه دی چې تاسو وایست د دا نفر ژوند اسانه و یا تاسو هم د اولاد تربیه یا ژوند اسانه ونیسئ. هېڅ وخت یې اسانه مه نیسئ. راځو د هر چا هیله ده ښه اولاد تربیت کړي، نه دا زموږ د ټولو هیله ده، غواړو ښه اولاد تربیه کړو لیکن حرکت نه کوو. دا چې د ښه اولاد تربیه کولو دپاره څنګه حرکات وکړو. راځو وایي بد خبر دا دی د اولاد په تربیه کې چې هېڅ وخت دا یو اسان کار نه دی او هېڅ وخت نه اسانه کېږي. که تاسو ماشوم لري چې یو څه غټ سي لا یې مسؤلیتونه ډېرېږي، که ځوان سي لا یې مسؤلیتونه ډېرېږي. تاسو کوشش وکړئ تر 25 کلنۍ الی 10 کلنۍ پورې د اولاد سره کار وکړئ، د هغوی پر تربیه او پر روزنه باندې. زموږ دا چې کوچنی د 10 کالو سي بلای ایله کې وایي غټ سو، نه، کله چې د 10 کالو سو ته وایي ډېر تاکید پر وکړئ چې سره کم هغه مخته ولاړ سي. وایي ښه خبره دا ده د اولاد په تربیه کې چې که ته منظم کار وکړې، منظم روان سي، نو ته کولی سې په ډېر ښه شکل سره خپل اولاد ټولنې ته یو ډېر ښه انسان تقدیم کړې.
اومه موضوع ده وایي تر ننه هیڅ شی بې له رنج او زحمته رشد نه دي کړی. یعنې په دنیا کې که هغه نباتات دي، که حیوانات دي، که انسانان دي، ټوله مشکلات اول ویني بیا یو څه لاسته راوړي. وایي هیڅ تخم بې له مځکې ښخولو څخه حاصل نه ورکوي. که درخته یي هغه به هم په مځکې کې کښېني، د مځکې عمق ته به ځي، که ګل دي، که هر څه یي، که حیوانات دي، ټول اول مشکلات ویني بیا دا دنیا ته راځي. وایي کله چې اولاد راځي هر څه تغییر کوي. وایي کله چې اولاد ستاسو ژوند ته راغلی هر څه تغییر کوي. بیا پخوانی کس تاسو نه یاست، هیڅ پخوانی کس نه یاست. کله چې اولاد منځته راغلی ته مور و پلار شولې او ته دا مسؤلیت تا ته راجع دی، که ته پلار یې که مور یې. داسې نه چې پلار یې پر مور ور او مور یې پر پلار ور اچي. کله چې تاسو اولاد پیدا سو تاسو دا مسؤلیتونو کې باید تغییرات راولئ. فارغه وخت کې مو تغییرات راځي. مخکې ستاسو فارغ وخت یو رقم و، د اولاد پیدا کېدو وروسته تغییر کوي. د خوب الګو مو څه رقم بیدېږي، پر کم وخت بیدېږي، پر کم وخت راکښېنئ. سرګرمي و، په چیش سره بازۍ کوئ. دا باید ګرد عمر په دې نظر ونیسئ چې تاسو سرګرمي لرئ، آیا ستا اولاد یې لري که یا. بل د مسافرت په نامه و چې په سفر ځئ، دا کل باید تفریحي سفر تاسو ولرئ. ملګري چې ټاکئ دا هم باید تاسو فکر وکړئ چې تاسو چې کوم ملګري ټاکئ د هغوی اولادونه ستاسو د اولادو ملګري کېږي. نو دلته تاسو په یو موقعیت کې راځئ چې باید ډېر پام وکړئ چې څنګه خپل ژوند منیج کړئ. مشترک ژوند کې مو د ماینې سره یا د میړه سره تغییرات راځي. نو دا باید هغه زوجونه چې کوچنی یې منځته راځي دا مد نظر ونیسي او ډېر قوي توجه ورته وکړي. راځي وایي کله دا مرګ وي کله نوی ژوند. کله د اولاد تربیه دا رقم وي لکه مرګ انسان چې ځان وشني، ځکه چې ډېر سخت دی چې په هر ژوند کې چې د هر نګاه څه تغییر راسي. بیا ته یو ښه اولاد یو ښه کورنۍ به په آینده کې لري. خو دلته یو شی دی زموږ پښتانه چې دا غلطي کوي، ماینه یې په کور کې ناستی، په کال یې په یو چکر لا نه بیولې. اولاد یم په کور کې ناست یې افسرده، ناجوړه، غمګین، نپستنګه. خو جناب علی میلو ته ځي، چکرو ته ځي، بانډارونه یي چې ډېر دا شی ما په کندهار کې لیدلی دی. وایي پر ځان کار وکړئ، پر ځان کار وکړئ. ستاسو اولادونه خپله ستاسو ته منظم تربیه کېږي او منظم څه درکوي. خو که تاسو پر ځان کار ونه کوئ، خپل اولادو ته توجه ونه کوئ، نو تاسو به یو ناکامه شخص یاست او ناکامه اولادونه به لرئ او اخري ژوند به مو هم په سختیو کې. که زحمت او رنج انتخابوئ کامیابي ستاسو ده. صحیح دی چې د اولاد په تربیه کې ځینې زحمتونه شته، ځینې مشکلات شته. مثلا دا اوس زه په تهران کې بې له پلانه په تهران کې پاته سولم، اقامت مې واخیستی، دلته پاته سولم چې ژوند وکړم. علت یې چې شتې زما لور پیدا سول او هغه ناجوړه ده. راځو په غوسه به ماشوم چپ کړي. تاسو په غوسه ماشوم چپ کوئ، هغه به چپ سي، لیکن هغومره بد احساس چې تاسو ته یې درکړي او تاسو کوشش کړئ چې په غوسه هغه چپ کړئ، هغومره هغه ماشوم چې شي کېږي بد احساس کوي او ستاسو په رقم ضربه ویني او تاسو به په غوسه ځان ارام کړئ. خو ماشوم مو تروما اخلي او بیا وروسته به ډېر عمر دا د هغه په زړه کې او غمګین به وي. 15مه موضوع ده وایي ماشومان د لومړي کال څخه د برابرۍ حس کولی سي. یعنې کله چې کوچنی پیدا سو د هغه لومړي کال څخه دا کوچنی په دې پوهېږي چې څومره توجه راته کېږي، څومره زه د نورو انسانانو سره برابر یم. نو کوشش وکړئ چې خپل ماشومان جدي ونیسئ او خپل ماشومان داسې مه وایاست چې ولا دا ماشوم کوچنی دی او په هېڅ چې نه پوهېږي، زه به داسې به وکړم هسې به وکړم. کوشش وکړئ د هغه اولې وخت څخه کوچني ته د قدر په سترګه وګورئ. بېواکي یعنې یو کار په تکرار سره کوئ خو د بدلون تمه ترې لري. ګورئ تاسو راولاړې شئ د دولت تربیې ته توجه نه کوئ، خو بیا هم تمه لرئ چې یو ډېر ښه بااستعداده اولاد ولرئ. د دې لپاره چې ډېر ښه بااستعداده اولاد ولرئ باید کوشش وکړئ چې هغوی ته توجه وکړئ او وخت ورکړئ او زحمت وکاږئ. د کور قوانین ماشومانو ته باید تدریس کړئ او د خلاف په صورت کې چې کله تاسو قوانین خپل اولادو ته تدریس کړي هغه د خلاف کار وکړي، تاسو کوشش وکړئ په هغه وخت کې خپل حوصله وکړئ او د وهلو څخه ځان وساتئ او خبرې شروع کړئ. ګورئ موږ افغانان عموما دا عادت لرو چې وهل وکړو. تاسو کوشش وکړئ د اولاد په تربیه کې اولین سټپ چې د دا ویډیو بعد اخلي دا دی چې وهلو ته نه ووایاست، وهل نه. کوشش وکړئ د خبرو په توسط مشکلات حل کړئ. 18مه موضوع ده وایي رشد یو اختیاري عمل دی، ستاسو لاس کې دی چې تاسو څومره رشد کوئ. ته چې هر څومره رشد کوئ، ته چې هر څومره ډسپلین، نظم او قوانین خپل ژوند ته راولئ، هغه په اتومات توګه ستا اولادونه هم اخلي. یعنې وهل
وای چغې وهل یعنې فرار له حادثې څخه. کله چې موږ چغې وهو کوشش کوو کوچنی چپ کو او د صحنې څخه ځان وباسو او د سټرس یا غم یا کوم احساس چې موږ ته راغلی هغه د منځه یوسو. وای کوچنی غواړي تاسو آرام واوسئ او د هغه سره ښه رابطه حفظ کړئ. هر کوچنی غواړي چې کورنۍ آرام وي او ښه رابطه په منځ کې او خشونت نه وي. متاسفانه زموږ اکثره پښتانه د اولادو تربیه په بلک میلینګ باندې، ایموشنل بلک میلینګ باندې په اساسي توګه هغوی د منځه وړي او په دا طریقه یې لویوي چې دا ډېره غلطه طریقه ده. ژوند هیڅ وخت نه تسلیم کیږي. هر وخت پر هر سنت هڅه وکړي چې د اولاد سره کومک وکړي چې هغوی د مشکلاتو څخه راووځي او د غلطیو سره راووځي او خپل د غلطیو څخه درس واخلي. داسې مه کوئ چې کوچنی مو د 10 کالو سو و بالا ځوان سو بالا به هر شي پوهېږي نه خیر. تر 10 کالو پورې تاسو کولی شئ خپل ماشومانو ته ښه مشوره ورکړئ او د هغوی دپاره ښه الګو جوړ شئ. خپل رشد وکړي. ستاسو ماشوم خپل ستاسو سره رشد کوي. که تاسو خپل د ځان تربیه سمه کوئ، خپل د ځان روابط سم کوئ، خپل د ځان تکسموکات سم کوئ، ستاسو اولاد په خپله ستاسو سره سم سي. وای پرېږدئ خپله د ځان مسؤلیت واخلي. ګورئ تاسو چې موږ درته وایو چې د 10 کلنۍ پرې اولاد ته ښه مشوره ورکوه، دا په دې معنا نه ده چې د هغه پر ځای تصمیمونه ونیسئ. ما په کندهار کې ډېر داسې کورنۍ لیدلي دي چې ځوانان هلکانې، ځوانان نجونې د هېڅ صلاحیت په دا کور کې نه لري. ټول صلاحیت د مشرانو په لاس کې د هغوی اولادونه بې احساسه، داسې یو حالت کې لویېږي چې هغه بیا په جامعه کې هېڅ وخت یو ډېر قوي مطرحه کس نسي اوسېدلی. او هغه کسان چې توجه نه ورته سوي د هغوی زړه وحشي. نو کوشش وکړئ چې خپل ماشومان ته توجه وکړئ. زه به یو مثال درته وایم. زما پلار یو داسې شخص و چې همیشه به یې کتاب په لاس کې و، کتاب یې ویلی. نو زما د پلار یو ښه والی دا و چې اولادو ته یې د هغوی په اندازه صلاحیتونه په ژوند کې ورکړي وه. زما پلار چې د هغه مېرمن وه ژوند کې صلاحیتونه ورکړي وه. زموږ په کور کې خشونت نه و. زما پلار یو نورماله کس و. د دې لپاره چې یو نورماله کس واوسېږي د اولادو دپاره باید تاسو معلومات ترلاسه کړئ. که مطالعه نسئ کولی سئ همدا پلیلیست تعقیب کړئ تر څو تاسو دا زده کړئ چې خپل اولادو سره څه رقم برخورد وکړئ. په وهلو، ښکنځلو، تهدید، په زور باندې او د اولاد په قید کول باندې په کور کې تاسو نسئ کولی چې هغه یو ښه اولاد جامعې ته تقدیم کړي. زه خپل د ژوند بهترینه الګو، ښه انسان چې اولادونه ښه تربیه کولی سي هغه خپل پلار، مور او خویندې بولم. خو بدترینه الګو زما خسر، زما لیور او زما د هغوی کورنۍ بولم. ځکه چې کله زه د هغوی کورنۍ ته ورواده سوله، ما یو شی په ژوند کې حس کړي چې د هغه اولادونه لکه روباټان داسې وه. هر څه یې د دوی پر ځای د دوی پلار ټاکه. نن یې پلار مړ سوی دی او هغوی په هغه سټیج کې چې باید وای نه دي، ځکه چې پلار یې شتمن و، پیسې یې درلودلې، شناخت یې درلودی. د ده د شناخت، د ده د پیسو، د ده د روابطو د ده اولادونو نن هېڅ ګټه نه ده اخیستې، ځکه چې دوی همیشه پر سر وهل کېدل او حتی زه پر سر وهلم چې د دوی کور ته یو پردۍ نجلۍ ورغلې وم. موږ چې د انسان کور ته راځي د ژوند تر پایه پرې هغه یو د میلمنتوب حیثیت لري. باید د میړو د معاینې تر مابینځ هم احترام موجود وي او خسرګنۍ هم دې ته د یو میلمنې او د دوی کورنۍ ته د یو بل شخص تللي شخص صفت ورته وګوري او احترام ورته پرېږدي. که دا کار ونه کوئ تاسو کورنۍ بې احترامه لویېږي او تاسو نسئ کولی چې خپل اولادونه ډېر په ښه توګه تربیه کړئ یا قوي انسانان ټولنې ته وړاندې کړئ. کوشش وکړئ چې خپل اولادو ته د هوښیار بالغ انسان په سترګه وګورئ، نه د روباټ په سترګه چې د هغوی پر ځای تاسو فیصلې کوئ او تاسو یې ټول ژوند پر مخ وړئ. او مننه کوم کوم ویډیو تر دا ځای پورې لیدلې ده. کوشش وکړئ د هغو کسانو سره یې شیر کړئ چې هغوی دا خبره اورېدلو ته ضرورت لري.